دا یو ورور سوال کړی دی وایي چې کله زه ماښام مانځه کې د جمعې سره شریک شم په دغه لنډه قاعده کې کومه چې منځ کې د 2 رکعاتو بعد چې راځي نو بیا به دا مونځ څنګه پوره کوم او دا سوال بار بار کېږي چې 2 که مونځ به څنګه پوره کوم او چې 3 که مونځ به څنګه پوره کوم دلته دا مسله یاده کې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا کم مونځ چې تاسو ته میلاو شو هغه وکئ او باقي پوره کوئ فاتموا اتموا څه ته وایي پوره کولو ته وایي لکه امام ماوردي رحمه الله وایي او یو شی هله پوره کیږي چې اوله حصې شوي علم دی لکه زه اوس تاته ووایم چې د دې خپل کور د آبادي پوره کا معنی څه ده څه شوي ده که نه دویم چت دې کړی دی او زه تاته وایم چې د اولنۍ اوس وکړه دې ته خو پوره کول نه وایي پوره کول خو دې ته وایي چې یو کار شوی دی او کومه حصه یې شوې ده اولنۍ شوې ده نو اوس زه تاته وایم چې ته داسې کار وکړې چې دا کار مخکې بوځه پوه شوې که نه ته منزل رالی د امام سره چې کوم مونځ ته راګیر کو دا ستا اولنی مونځ دی اوس رسول صلی الله علیه وسلم وایي پوره یې کا څه مطلب شو دغه کوم چې پاتې دی هغه اخرنی دی دا بعض وایي د امام خو اخرنی ته امام پرېږده ته خپل ترتیب برابر ساته نو چې کله ته د امام سره د ماښام د مانځه په لنډه قاعده کې شریک شوې لنډه قاعده دې وکړه بیا امام پاسېدو څویم رکعت ته درېیم ته ستا څویمو اولنی هغه بیا کېناستو قاعده باندې ځکه چې به سلام ګرځي ته ورسره هم کېناستې تامه تحیات وې تشهد دې وکړو ته بیا پاسېدې دا ستا څویم رکعت شو درې او ماښام منځه کې لنډه قاعده د څویم رکعت نه بعدي د دویم نه بعد نو اوس به ته څه کې لنډه قاعده به وکړې بیا به پاسې څه ته بیا به درېیم ته راپاسې او بیا به قاعده وکړې څو قاعدې دې وکړې څلور راغلې اولني هغه امام سره راغلی وایي چې هغه دویم رکعت نه بعد کول بیا دې د امام سره راغلی چې هغه په درېیم رکعت کې بیا ستا هغه راغلی چې دویم رکعت کې او بیا ستا هغه اخرنی راغلی چې سلام دې ګرځو نو کوم مولیان چې وایي چې نه دا کوم مونځ چې تا راګیر کو دا ستا اخرنی دی او پاتې اولنی دی لکه دا یو قول د علماو دی نو د هغوی په ترتیب باندې به مونځ څنګه کې بیا به سلام وګرځي لکه تا چې را کوم یو وکړو دا ستا کوم رکعت و اخرنی اوس به 2 کې منځ کې به قاعده نه نشتي لکه چې اولنو 2 منځ کې قاعده هغه نشتي پوه شوې پې خو د دلیل په رڼا کې مضبوط قول او راجح هغه دا دی چې کوم مونځ چې تا د امام سره راګیر کو دا ستا اولنی دی او پاتې اخرنی دی او داسې ګرانه مسله خو نه ده چې لکه دا بعضو ملګرو ته سمه داسې غوغا جوړه کړې ده بوی ته جوړه نه نو څنګه که زه اوس امام پسې ورشم هغه دې کې څه دي ته چې رالې ته خپل مونځ حساب یعنې زه د امام سره د ماسپښین د منځه په 3 رکعت کې شریک شوم دا زما اولنی دی بیا د هغه څلورم زما دویم دی دا 2 به زه ډک کوم بیا چې کله سلام وګرځو امام زه به پاسم زه به 2 اخرني کوم او اخرني 2 صحیح هغه تش پوه شوې که نه اوس هم ګرانه